زما سیدګل نوم دی دا یو کاله قصه خانه کې رانجه خرڅوم د دلدار ګړی ما او روزانه راځم که بادي که باراني او دلته راځان راسوم مازدیګر بیا ځم خپل دلدار ګړی ته زه ډېرې مودې ما انګریزانو باچۍ کې زه دغه نوم لکه دغه هلک هسې اتو نهو کالو زما د لاسونه ډېر رانجه ووتل په منونو ډېره زمانه مې خرڅ کړه د ایوب خان په باچۍ کې زه زلمی م دلته ناست رانجه ما سره یو دی د قیصقور د غر دی یو عصمت دی یو لطیف دی د دې غر قیصقور نوم دی دا کوم دی نه چې راځي مصر نه راځي او عربو نه راځي جاز پخی د قیصقور د غر ده او دې دلته هله مې وړه کومې په ننګری مې مخکې کول خو مشین مه اخیستی په ننګری کې زیر نه وړه کېږي او په مشین دړی وړه کوو یو کیلو چې په ننګری کې ټکی نو 2 ورځې پرې لګي هم په مشکله به په ننګری کې دغه کوې په تیږو چې وړه کوو نو نیم سیر به یوې زنانه وړه کولې د سهار نه د ماښامه پورې په تیږې اوس روکې شوي دي هر سړي وړي رانجه ښه شی دی بد شی دی ثواب کارم دی خلک یې ډول دپاره هم زنانه اچوي او نارینه دا ثواب دپاره اچوي دوی پکې واچوي تراخه شي نور خواږه رانجه وي ټول نه ګران خو دي مخوا خو په 15 روپۍ سیر و 10 روپۍ سیر نور چې دا خلک یې ځان لالي دا په تولو خرڅوم 100 تولې دي په یو سیر کې پوخ کې او په 13 روپۍ توله خرڅوم دا مونږ له پیټۍ راکوي په 14,000 یې کې 15 دړۍ وي او څوک وړي سیر وړي څوک دړۍ وړي هر څنګه چې څوک وړي ورکوم زما د لاس رانجه کابل ته ډېر دي انډیا ته تللي دي عربو ته ځي تراخه خواږه دا ځي عربو کې دا شګې وي دا تراخه ډېر وړي ها او سترګې تورې په رانجو کا او یې خولې له ټکور د انداسې ورکړم چې رانجه چې عمر کې به یې نظر نه خرابېږي ستا ژوند ژوند دي نظر به یې تېز وي زمونږ رسول پاکه مشهورې دي که نه چې جمعې په ورځ به ته مانځله نو عطر به یې پورې کول او رانجه به یې اچول دې کې دا وایم چې اچوي دی دا ماشومان دی اچوي رانجو دغه ګټه ده چې رانجه اچوي نو نظر به یې چرې نه خرابېږي